د غزني د والي په مشرۍ د مرسته کوونکو بنسټونو سره د ولسي ستونزو د حل په موخه غونډه جوړه شوه. په دغه غونډه کې د غزني والي وویل چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره په هیواد کې بیارغونې ته تر پخوا ښه زمینه برابره شوې او له خیریه بنسټونو له استازو یې وغوښتل چې دوی دې هم د خلکو د ستونزو په حل کې ورسره بشپړه همکاري وکړي. په هیواد کې د بدبختیو او ناخوالو ټغر ټول شوی ده. هر ډول انکشافي فعالیت ته زمینه مساعده شوې، نو په ټولو سکتوري او خدماتي ادارو غږ کوو تر څو د ولایت په ابادۍ خدمات رسول او بنسټیزو پروژو په پلي کولو کې رغنده برخه واخلي. ورته مهال د خیریه بنسټونو استازو د ولسي خلکو سره د روغتیا بیارغونې په برخه کې د خپلو کړو مرستو یادونه وکړه او په دې برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه هم وکړه. د پوهنې په برخه کې د سویډن کمیټه په 14 ولسوالیو کې خپل فعالیت لري چې په دې کې تقریبا 950 کلیوالي ټولګي دي، کوچني ماشومان لپاره د زده کړو ټولګي دي، تکمیلي زده کړو ټولګي دي. تیمای سیار بخش صحی ما در مرکز غزنی و ولسوالی آبند هم فعالیت داره و در بخش معارف هم ما در ولسوالی رشیدان و مرکز غزنی فعالیت داریم. دوای ما را قبلا ما تهیه میکردیم، اموال یونیسف از بیرون از افغانستان میارن. کرونا یک اندازه قیمت هم تمام میشه و یک اندازه کیفیتش هم خوب است، اما مقدارش یک اندازه غیر منظم و اکمالات ما غیر منظم شده. کمی بعضی مراکز و شفاخانه‌های ما همیال عملا به کمبود دوا موجود شد که دوا از بیرون از افغانستان خریده میشه و ورده میشه که رئیس صحت ما یادداشت گرفتن با مقام وزارت هم شریک ساختن. د غزني والي د مرستندویو بنسټونو د استازو له دې خبر وروسته زیاته کړه تر خپله وسه به هڅه وکړي چې د مؤسساتو په مخ کې پراته خنډونه له منځه یوسي او د ستونزو د هوارۍ ډاډ یې ورکړ.